چې دا تاسې دا د غولو ویډیو چې پورته کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلي چې ډاکټر فوزیه د یو مسافر سره لایو راغل د په ټیک ټاک باندې. ملګرو په ټیک ټاک کې چې ګنټه نیمه لایو راشي هغه تقریبا د زباله ډالره چې دي هغې کسانو له ورکوي، خو دوی چې په ټیک ټاک د مشهورتیا دپاره کومې خبرې کوي نو هغه والله د نه کتوي. مونږ چې دی چا باندې تنقید نه کوو، مونږ یو اصلاحي پیغام ورکوو. زمونږ ویډیو چې څومره هم ملګري ګوري بالکل زمونږ ویډیو لایک کوي، شیر کوي، یوټیوب چینل فیسبوک پیج هم لایک سبسکرایب کوي. ملګرو تاسو چې کومه سکرین باندې چې تاسو ته ښکاري ډاکټر فوزیه دا د یو مسافر رور سره راغلی دی. یو مسافر رور ته وایي چې یاره پاتینګڼ ځان کې ووخه او پاته مختلف هغه بکواسات چې کوي. بیا چې دی په هغه یو پلیسمنټ کوي چې یاره ته پوزه ونیسه ورته سم اخله. اخره کې ورته وایي چې یاره ته دغه کپ چې دی د په ځان باندې منډه مختلف کنځلې کوي. نو یاره مونږ به د داسې خلکو چې دی نو سپورټ نه کوو، د داسې خلکو له به مونږ به د مخ باندې یو څپېړه ورکوو. خو هغه زما د افغانستان روریان دي، خو د پاکستان روریان دي، هغوی ټولو ته وایم کوم سوشل میډیا باندې چې کار کوي، کوم ریاکشن ویډیو اپلوډ کوي، هغوی ته زه وایم چې راشئ او د دغې خلاف راوځئ چې داسې خلک ویډیوګانې نه کوي. نو ولې چې نن سبا زموږ په کور کې ماشومانان وي، زموږ په کور کې چې دی نو زموږ فیملي وي، د هغوی سره دغه ویډیوګانې نشي کتی. ولې چې د لږ ویوز د فالو دپاره هغوی چې دی په ټیک ټاک باندې په ځان باندې دغه نخرې کوي، دغه کنځلې کوي او دغه بېعزتي د یو بل کوي، ځان پکې بربنډوي او هغه وایي چې یاره موږ دغه ډالرې وګټو. نو ملګرو ویډیو در سره پلی کوم، دغه ویډیو در سره په دغه سکرین چې دا تاسې دا د غولو ویډیو چې پورته کوي، دا څوک ځان کې بانجان منډي، څوک ځان کې بادرنګ منډي، دا خو بدې ویډیوګانې نه دي، دا خو نورماله خبره ده که نه. یو انسان ته ګوره اکسیجن چې دا پزه ته ګوره، ته پزه څومره ته د ښه تاج محمد زه یو پوینټ پروف کوم، ته د پزه خولو پزه دې داسې بد ده که او سا ته ګوره چې څومره منټ پورې سا به نه اخلې، سا به نه اخلې. دا دلته یو ګوره د تاج محمد سترګې ګوره راوځي، رنګ یې ګوره سور سو، دا به اوس ګوره هغه ده، ګوره نیسې کوئ، ګوره دا ضرورو تاج محمد چې تو اوبو ډوډۍ ونه خورې او سیکسمونه کې مرئ، انسانانو مرئ لکه سا غوندې ده، که بادرنګ یې که بانجان یې که پخی په ځان کې یې منډئ. هغه دومره ضروري ده، څومره تاسې ته هوا اکسیجن ضروري ده او چې دا بالغ صحیح پې وکوئ به او یوې سره به هم نه کوئ، څلور یو هفتې نه بیا سړی بیا نه قابو کېږي، یو هفتې کې دا د بیا غړم لاندې خوړ تاسې د زار وښلي یاستئ، دومره زار هم د خپل د غړه کوه پښتنه. دا صابر ته ګوره پاس جلکۍ ورته هغې لګېږي. ډاکټر دا کوم خلک چې دلته په سعودي کې او دوبۍ کې او ښځې ورسره نشتي، ولې دوی موټي نه وایي ګڼي، دوی وکړي قرآن چې سړی دی په 3 کسانو وغی، 3 کسان چې شي دي 14 ولا چې 3 میاشتې سونه کم چې 14 مې هم وغی که داسې په کراره کښېنم. دا خبر ده مزې دي، مزې څنګه نه دي. داسې چل د دوستانو زر زر سکرین هم ټایپ کوي، سکرین ټایپینګ او یو 500 کسانې دغه سا بیا ته تاج محمد ته پزه پټه که چې څومره بالکل جنون سا مه اخله، دروغ پکې نه، جنون حقیقت. دا ګوره زه به یې پټه که نه ته پټه پټه ته سا اخلې، ته پټه پټه له دې سپږمې نه درنه نه باسې. نو خو دا ګوره نیسې کوئ، ګوره دغسې وجود